بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. یو خبره درته کومه چې د مخکې ورځو کې به تاسو ته ډېرو ملګرو ته پته وي، ډېرو ملګرو ته پته نه وي چې د مروتو د سیمې زمونږ خوږ درون او مشر شاعر، زمونږ استاد شاعر چې ډېر ښکلي او درانه خیالات یې لرل، ابګار بهاري صاحب وفات شوی دی. نو څه ملګرو چې کوم دی نو د هغه یو غزل ماته یو دوه درې شعرونه یاد دي. نو څه ملګرو غوښتنه کړې ده چې یاره د هغې دغه شعرونه چې کوم دی نو مونږ ته په ترنم کې ووایه. نو دا د هغې کور والو ته او د هغې خاندان ته، د هغې وارثانو ته د دا زما مختصره غونده کې یو دا لږه غونده کې مینه ډالۍ وي، او زه ورسره په غم کې د هغې د وارثانو سره پوره شریک یم. ما په هغه ورځ باندې هم ډېر زیات کوشش کړی چې په کومه ورځ باندې هغه وفات شو، چې ما وی زه یو لایو ویډیو، یو لایو پروګرام چې دی نو ملګرو سره وکړم او د ابګار بهاري له چې دی نو دعاګانې وغواړو. خو د بده مرغه هغسې ونه شو، ځکه چې ما خپل اکسیډنټ کړی نو هغې په وجه باندې ما لکه هېڅ قسمه څه ویلی نه شو، او دعاګانې مې ورله غوښتې دي. نو یو هغه شعرونه درته وایم چې ډېر زیات مشهور دي، هغې نه مخکې خپل یو دوه شعرونه وایم چې هسې ورته چغې د پښتو کړمه، ټول پښتانه درومې د انګلش په لور، چا ویل چې پښتو کې ترقي نشته، راشه لږ اشکه د بارش په لور، لا مې چې زړګي ته رانږدې نه وې، لا مو چې تر منځه فاصلې نه وې، لا مې چې زړګي ته رانږدې نه وې، لا مو چې تر منځه فاصلې نه وې، لا مو چې تر منځه فاصلې نه وې. غم دې د راتلو را سره اوسې تل، غم دې د راتلو را سره اوسې تل، غم دې د راتلو را سره اوسې تل، کړې دې چې ما سره وعدې نه وې، لا مو چې تر منځه فاصلې نه وې، لا مو چې تر منځه فاصلې نه وې. ما به درنه سر صدقه کړی وو، ما به درنه سر صدقه کړی وو، ما به درنه سر صدقه کړی وو، تا تک پیغور د زمانې نه وې، لا مو چې تر منځه فاصلې نه وې، لا مو چې تر منځه فاصلې نه وې. ولې به افګار داسې مړه مړه جړل، ولې به افګار داسې مړه مړه جړل، ولې به افګار داسې مړه مړه جړل، ښکلې که د سترګې دومره مړې نه وې، لا مو چې تر منځه فاصلې نه وې، لا مې چې زړګي ته رانږدې نه وې، لا مو چې تر منځه فاصلې نه وې، لا مو چې تر منځه فاصلې نه وې. مننه.